बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې تاسو ته په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته هغه سيزونه زده کوم کم سيزونه چې موږ په خپل کور کې استعمالو په خپل کور کې چې موږ کم سيزونه استعمالو هغه ټول به تاسو په دې کلاس کې زده کړئ کو چرته تاسو دا کلاس تر پایه پورې وکړو راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنې ټکی موږ سره بیسن څه ته وي د لاسونو د وینځلو ځای یعنی په کم ځای کې چې موږ لاسونه وینځو هغه ته موږ په انګلیسي کې څه وي بیسن بولسټر څه ته وي تکیا ته یعنی کم سیسته چې موږ تکیا وخو ډډه ورته وخو هغه ته موږ په انګلیش کې څه وي بولسټر بکټ بالټي خو به تاسو لیدلی د اوبو د پاره چې کومه موږ استعمالو هغه ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو بکټ ایور لوټه اوس لوټي ته په انګلیش کې څه وي لوټي ته موږ په انګلیش کې ویل شو ایور یعنی په کم لوټه چې موږ او داس کو مانزه لپاره چې موږ کوم او داس کو هغه ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو ایور یعنی لوټه باول ډونګا باول چې کوم لري دا موږ ډونګي ته ویل شو او باول چې کوم لري دا موږ کاسي ته هم ویل شو یعنی په کومه کاسه کې چې موږ ځان ته ترکاری و غیره راچو هغه ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو باول خو باول چې کوم لري صرف موږ کاسي ته نشو ویل دا موږ ډونګي ته هم ویل شو ان کو چرته تاسو یو کس وي چې باول څه ته ونی تاسو ورته دا ډونګي ته موږ ویل شو دا موږ کاسي ته هم ویل شو پیلو تکیا تاسو ته مخکې وی چې بولسټر چې کومه هغه هم تکیا ته وي او پیلو چې کومه دا هم تکیا ته وي یعنی کوم سیسته چې موږ ډډه وو هغه ته موږ پیلوم ویل شو هغه ته موږ بولسټر هم ویل شو پلیټ وی تالی ته یعنی کم تالی کې چې موږ فروټ و غیره کم سيزونه هم استعمالو هغه ته موږ سویل شو په انګلیسي کې پلیټ یعنی موږ ورته اکثر په پښتو کې پلیټ وی بیلانس تله چې کوم د دې ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو بیلانس یعنی په کم سيزونو باندې چې موږ کم سیز باندې چې موږ سکو خپل وزن پیګور یعنی چې مطلب د دې سی وزن څومره د نو دې ته موږ څه ویل شو بیلانس یعنی په پښتو کې ورته موږ وی تله چانډلیر څه ته وی پانوس ته یعنی پانوس چې کم تاسو په خپل کور کې لګولې هغه رڼاګانې چې کوي نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو چانډلیر سوپ کیس صابوندانۍ سوپ کیس چې کوم سیس کې چې موږ صابون و غیره ګدو هغه ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو سوپ کیس میټ دسترخوان کله چې موږ روټۍ ته کینو او کم دسترخوان اچو یو خو پور ته موږ په دغه کې انګلیش کې میټ نه وي میټ موږ هغه سیس ته وی چې په پور باندې د پاسه موږ د روټۍ د پاره کم دسترخوان اچو هغه ته موږ په انګلیش کې ویل شو میټ باسکټ ټوکرای چې کومه ده موږ ورته په پښتو کې ښکارای هم وي نو دې ته به موږ په انګلیسي کې څه ویل شو باسکټ یعنی ټوکرای میچ باکس د تیلو دبلې یعنی کو چرته تاسو نه یو کس تاسو کې چې د تیلو دبلې ته په انګلیش کې څه وي نو تاسو ورته وي میچ باکس میچ چې کومه ده موږ یو تیلی ته وي او میچ باکس چې کومه ده موږ بیا د تیلو چې کوم دبلې هغه ته موږ څه ویل شو میچ باکس لیمپ بلب ته په انګلیش کې څه ویل شي لیمپ کپبورډ څه ته وي الماری ته یعنی کو چرته تاسو نه یو کس تاسو کې چې الماری ته په انګلیش کې څه ویل شي تاسو ورته وي کپبورډ چې کومه ده دا موږ سره پاره استعمالو دا موږ د کپړو وغیرہ د پاره استعمالو تاسو ته ما په تیر کلاس کې چې کومه ده دا کپبورډ دا ټولر سمرته زده کړو دلته اوس یو بل ټکی هم موږ سره اسده هغه د وارډروب چې کومه ده سپیسیفیکلی دا موږ سره هغه الماری چې په دې کې موږ صرف کپړې ګدو په کپبورډ کې چې کومه ده کپبورډ مته موږ کپبورډ مته وي دې کې موږ سګدو دې کې موږ کتابونه وغیرہ کپړې پکې کې خودل شو خو دا وارډروب چې کومه ده دې کې موږ سپیسیفیک یعنی خاص طور صرف جامې ګدو دې کې موږ نور سيزونه نه ګدو بلانکټ کمبل ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو بلانکټ یعنی کو چرته تاسو نه څوک ته پوښتنه کوي چې کمبل ته څه وي په انګلیش کې تاسو ورته وي بلانکټ سلک وي ریحم وتا یعنی کو تاسو نه څوک ته پوښتنه کوي چې ریحم ته په انګلیش کې څه وي تاسو ورته وي سلک سکارپ لپټا اوس کو چرته تاسو نه څوک ته پوښتنه کوي چې لکه لپټی ته په انګلیسي کې څه وي تاسو ورته وي سکارپ یعنی لپټا موږ سره هغه سیس د کم چې زمونږ زنانه چې د پردې د پاره یا په سر وختو پټول د پاره کم چې دې ته موږ ویل شو سکارپ ټیپ نلکی ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو ټیپ دا چې کومه ده دا موږ د باندې موږ اکثر په ډیګي کې لګولې د دې نه موږ په دې په ذریعہ باندې موږ سره وکاګو بو وغیرہ روکاګو نه دي ته په انګلیسي کې موږ څه ویل شو ټیپ یعنی نلکا کارپټ قالین ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو کارپټ یعنی کم سیس چې موږ په خپل کمرو کې استعمالو
په کمرو کې منګه د خړی د دې د پار اکثر کارپټ چې کومه د منګه د کمرې د هایست د پاره استعمالو دې د پاره منګه استعمالو چې د کمره ګرمه نه دې د پاره منګه سي استعمالو قالین یعنی دې ته په انګلیسي کې منګه سوی کارپټ. موپلر ګلوربان موپلر چې کومه دا به تاسو پیژنئ اوس خو ما سره تصویر نشي چې تصویر کې زه تاسو ته دا سیز شو کوم خو بیا هم زه تاسو ته دا په ارلی یعنی زه تاسو ته په خپل باندې دا ایکسپلین کوم چې موپلر وایي څه ته ګلوربان ته موږ په پښتو کې وایي دا موږ سره صادر فرنګي ورکوټې سیدي چې اکثر یې موږ د غوږونو لپاره استعمالو. ویلویټ ویلویټ څه ته وایي مخمل ته مخمل به تاسو پیژنئ موږ اکثر وایي لکه دا مخملو کپړه ده یعنی دې ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو ویلویټ یعنی کو چېرته تاسو نه څوک ته پوښتنه وکړي چې محمل ته په انګلیسي کې څه وایي نو تاسو به ورته سمپل څه وایي ویلویټ. کویلټ بلستن اوس چې دا موږ اکثر په جمی کې د یخنۍ نه ځان بچ کولو لپاره استعمالو نو دې ته موږ په انګلیسي کې څه ویل شو کویلټ یعنی بلستن به تاسو پیژنئ او که نه پیژنئ نو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ هم کولی شئ. یو بلانکټ چې کومه دی موږ کمبل ته وایو را کویلټ چې کومه دی دا موږ څه ته وایو دا موږ وایو بلستن ته. زه امید کوم چې په دې دوان کې به تاسو پر واضحه کولی شئ یعنی کو چېرته تاسو نه څوک ته پوښتنه وکړي چې بلستن ته څه وایي نو تاسو به ورته وایئ کویلټ خو که چېرته تاسو نه څوک ته پوښتنه وکړي چې کمبل ته څه وایي نو تاسو به ورته وایئ بلانکټ. ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس ما کوشش کو چې زه ستاسو دپاره دا کلاس وختي اپلوډ کړم خو بیا هم زموږ هم مصروفیات ډېري نو ما کوشش وکړو چې ستاسو دپاره نن وړوکی کلاس راوړم چې ډېر امپارټنټ هم وي او تاسو ته هر څه هم ډېر زده کړئ. نو زه ډېر ستړی وم خو بیا هم ما کوشش کوم چې نن هم زه ستاسو دپاره یو مهم کلاس راوړم او انشاءالله د دې کلاس چې دا کلاس تاسو کتلی نو دې څه به تاسو ډېر نوي ټکي هم زده کړي. د دې نه مخکې چې ما کوم کلاس اپلوډ کړی هغه هم ډېر مهم و کو چېرته تاسو هغه نه کتلی نو هغه هم کتلی شئ. بیا زموږ په چینل کې ملګرو نورې هم ډېرې زیاتې ویډیوګانې دي هغه هم تاسو کتلی شئ. کو چېرته تاسو دا ټولې ویډیوګانې کم از کم ورځ کې تاسو 5 ویډیوګانې هم ګورئ په توجه سره نو انشاءالله تاسو ته په انګلیسي کې هیڅ قسمه مسله نه وي. په دې چینل کې موږ تاسو لپاره پلی لیست هم جوړې کړي دي تاسو پلی لیست ته تللی شئ او هلته تاسو بیل کورسونه موږ اپلوډ کړي دي هغه تاسو په اسانه طریقه سره کور کولی شئ. نو ملګرو زه امید کوم انشاءالله چې تاسو دا پلی لیست وګورئ تاسو ته به بیا په انګلیسي کې مسله نه وي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ او د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي او ګړندي اوسئ. او ملګرو بیا هم که چېرته تاسو ته په څه کې مسلې تاسو ته ما مخکې هم ویلي دي چې انشاءالله تاسو ما ته صرف کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ نو انشاءالله زه به تاسو ته ټول هر څه په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم. زه دا نه کوم چې صرف تاسو ته یو څیز دلته ایکسپلین کوم او تاسو پې پوه نه شئ نو بیا به تاسو ته زه ایکسپلینیشن نه کوم. په کمنټ سیکشن کې صرف کمنټ کوئ نو انشاءالله تاسو ته به هغې باندې زه بله ویډیو هم جوړوم او تاسو ته به زه هغه په اسانه طریقې سره هم ایکسپلین کوم او زه امید کوم چې تاسو به پوهیږئ هم. د الله په امان.